د اګست پر 12مه میلیونونه خلک په پاکستان کې لوی اختر لمانځي. د هغه هېواد دولتي راډیو وایي د ولسمشر عارف علوي او د اسلامي هېوادونو ډیپلوماټانو په ګډون یو شمېر حکومتي چارواکو د اختر لمونځ د اسلام اباد په فیصل جومات کې وکړ. جومات ته د ښار سلګونه اوسیدونکي هم ورغلي ول. د راډیو په خبره وزیر اعظم عمران خان د اختر لمونځ په بنیګالا کې وکړ. حکومت وايي په پېښور، کوټه، کراچۍ او ځینو نورو لویو ښارونو کې د اختر لمانځه لپاره امنیتي اقدامات کړي ول. د قبایلو په ځینو برخو کې د اګست پر 11مه اختر ولمانځل شو. پر هماغه ورځ په سعودي عرب، افغانستان او د نړۍ په زیاتره هېوادونو کې هم مسلمانانو لوی اختر وکړ. په کوټه کې حکومت د ناوړه پیښو مخنیوي لپاره له عیدګاهو او امام باړو سره شاوخوا امنیتي اقدامات اخیستي ول او لسګونه سرتېري یې ځای پر ځای کړي ول.